زکات یو اهم ترین عبادت دی د الله تعالی حکم دی کله دغه زکات نه میشتستا څه ملاو شي یا نشي ملاو هغه ځون ته خبره دو خو بذات خود فی نفسه دی الله تعالی د حکم اتباع کړل دغه مقصود دی او بیا د الله تعالی فضل او کرم وکړي چې دغه زکات نه میشتستا دنیاوی فائدہ حاصلېږي کیم کا چې زکات وبوسي کیم کا چې زکات شاندي نو الله تعالی د یغه انسان په باقی ملک پوکی داسې برکت او دغه سره اضافه هم پیدا کوي یعنی زکات د انسان د باقی مول د پوکی او د اضافه سبب هم جوړیږي الله تعالی سورۃ البقره کې فرمایي یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله تعالی سید ختم کوي او داسې صدقه د زیاتوي او الله تعالی سورۃ التوبه کې د یغه خلق د پورا ډېر سخت وعید بیان کړی دی چې کیم کسون په صحیح طریقه سره کما حق او لکه څنګه چې د زکات د ادا کول حق د په یغه طریقه سره نه وبوسي داسې خلق د پورا الله تعالی ډېر سخت وعید بیان کړی الله تعالی فرمای والذین یکنزون الذهب والفضه هغه خلک چې کیم سره زر او سپین زر جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله تعالی په لار کې نه خرج کوي نو بیا فبشرهم بعذاب الیم الله تعالی فرمای اے نبی تداسې خلک ته ډیر دردناک او ډیر سخت وعید خبر سناو کا نو څوره د تعجب خبره ده چې الله تعالی میشت نه د مطالبه کو چې تاسو په صحیح طریقه سره زکات وشاندئ او که تاسو چیرې زکات نشاندئ نو بیا دغه ډېر سخت وعید دی او سخت عذاب دی الله تعالی د میشتستا په صحیح طریقه سره د زکات شاندل توفیق نصیب کو او بیا هغه وعید تشهید په مخته آیات کې بیانوي یی چې سرزر او سپینزر د په یوره کې ګرم کو او د پټنډا او د په ملا باندې د په سډینا باندې وي هغه سرزر سپینزر چې کیم دی په دا باندې هغه سړی و دوغه شي او بیا ورته وایي چې دا هغه مولای چې تو د خپل ژوند پورا جمع کوو وسته ته د خوان او مزه وڅکه نو الله تعالی د مشتسته د داسې تکلیف نه او د داسې وعید نه وسوتی او بیا د مجمع الزوائد کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد موجود دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کیم کاسه زکات مول د باقی مول سره ملاوي شي یعنی په صحیح طریقه سره زکات نه وبوسي بیا هغه مول د پورا د هلاکت او د تباہی سبب جوړیږي او داسې دغه سره دا خبره هم په ذهن کې شنوي چې یو دای نصاب او بل دای صاحب نصاب 52 توله سپینزر او 7.5 توله سرزر داتا نصاب وي او کیم کا سره چې 52 توله سپینزر یا 7.5 توله سرزر مقدار د سره نقدی مولوي یا مال تجارت وي په یغ باندې کول تر شوی وي په داسې کس باندې ها زکات واجب دی او دا سړی صاحب نصاب دی او کیم کا سون باندې زکات واجب دی یغه تفصیل هم وروي هر عاقل بالغ مسلمان چې د یغ سره 52 توله سپینزر یا 7.5 توله سرزر مقدار نقدی مول یا سرزر یا سپینزر یا مول د تجارت وی په یو کس باندې زکات دا واجب دی کله چا سره صرف سرزر وی او هغه 7.5 توله مقدار ته ورسیږي په یو باندې زکات واجب دی او کله چا سره صرف سپینزر وی او هغه 52 توله مقدار ته ورسیږي په یو باندې زکات واجب دی او کله چا سره سرزر هوی لږ یا سپینزر وی داسې نقدی مول وی مال تجارت وی نو دغه مجموعي مقدار ته وکسک هغه دغه ټوله مجموعه یا د بعضی مجموعه 52 توله سپینزر مقدار ته ورسېدل نو بیا په یو کس باندې زکات واجب دی دغه اسونه طریقه ده چې اسلامی میاشت په نسبت باندې یو تاریخ مقرر کړي او په یو تاریخ باندې چې کله د توس سره څومره مول جمع شي او هغه نصاب ته ورسي هغه باندې توس یا 2.5% پي یا د یغه 40 مری پي د توس بوسي او مثال के तौर पर
د محرم لسم تاریخ ته یا د سفر ربیع الاول چې کومه هم میاشت اسلامي د یغه یو تاریخ مقرر کړي په تاریخ کې چې څوره هری په ویدر سره واس پابند زکات وبوسي د کول په میانس کې زیاتای کومولای دغه هیڅ اعتبار نشته. الله تعالی د میشتوسته په دا باندې د عمل کړو توفیق ورکړي.